د داعش پروژه هم له ناکامۍ سره مخ شو. د بېدریغه قربانیو د اسلامي امارت د اتلانو د عام افغانانو هغه داعش پروژه هم همداسې لکه څنګه چې طالبانو د اربکیزم ته توجه واړوله، داعش ته هم چې کله طالبان خپل توجه واړوله نو داعش پروژه هم له ناکامۍ سره مخ شوله. اوس چې د امریکا د تېښتې ورځې د امریکا له افغانستان نه تښتي، دلته ټول هر څه له ناکامۍ سره مخ دي. اوس دوی یو ځل بیا کوشش کوي چې ملیسه سازي وکړي، هغه هم د هندوستان په مرسته. زه هغه خلکو ته یو څه خبرې لرم چې هغوی همیش په دې باندې تخصصات چې طالبان د پنجاب په غلامۍ تورنوي، یا که یو چېرته یو څوک یوه خبره وکړي نو دوی علماو ته جوماتونو ته مدارسو ته توهین کوي. زه دوی ته حیران یم چې دغه ناټو قوتونه چې د کابل ګوډاګۍ ادارې ته زرګونه چنه یې ټانګونه ورکړي، وسایل یې ورکړي، په دغه باندې ولې یو ورځ تاسو فوکس نه کوئ؟ یا ناټو امریکا ته دا حق چا ورکړی؟ هندوستان د غوا بچي، د رام بچي، هغه څوک چې غواګانو ته سجده کوي، هغه څوک چې د غوا متیازې څکي. نن د کابل ګوډاګۍ اداره ټولې سترګې همغه د غواګانو ته د همغه غواګانو د غوا بندګانو ته چې هغوی له دوی سره مرسته وکړي، څه نظامي وسایل ورکړي، څه یې ورکړي دي چې تر اوسه پورې زموږ د هېوادوالو وینې تویوي. خو دوی په دې پوه شي چې هغه صلیبي لښکرو د دوی ته نجات ورنه کړو، نو څو یو د غوا بچي چې موږ ورته خوسکي وایو یا کوټي یا د غوا بندګان یا هغه څوک چې د غوا متیازې څکي، د رامسنګ او د چپرسنګ زامن، هغوی دوی ته نجات نشي ورکولی. د شمال لنډغر د بیا تجربه نه کوي. د CIA او د بلیک واټر پخوانی جاسوس، د CIA پخوانی جاسوس او د بلیک واټر اوسنی مزدور، پرون د روبل غلام نن د ډالرو مزدور. سالګاک ته وایم چې ایلاد مه باسه چې یو ځل بیا به اتلان ستا تر اورمې ګلاس راتاو کړو، یو ځل بیا به د ولس په وړاندې سلګۍ وهي. زموږ اتلان، زموږ غازیان لا ختم نه دي، بلکې لا کم شوي نه دي. هغه ورځې لرې نه دي چې یو ځل بیا د په دې خوله باندې په سکو وهي او بیا د خبریالانو یا د ښځو ژورنالستانو په مخ کې سلګۍ وهي او د څنګ ملګري به د شتون نه لري، او حتی کېدی شي دا ور د طالبانو ځپونکی ګزار تا هم له ځانه سره ویسي. سالګاکه د امریکانو له راتګ سره تا ډېرې تجربې وکړې، تا د افغانانو ودونه بمبار کړه، ته د افغانانو د خوښۍ د بمبار کړه، جوماتونه د بمبار کړه، د ستاربندیانو د حافظانو د قرآن مدرسې د بمبار کړه، جوماتونه او منبرونه د په وینو سره کړه، لیکن دا ملت د مات نه کړه. تا که له روسانو سره پروتوکولي جهاد کړی ده، موږ پوهېږو چې ته د روسانو په وخت کې د روسانو جاسوس وې، د هغوی قطارونه به دې تر باګرامه پورې رسول. نن هماغه رول د امریکانو سره ادا کوي. دا چې ته د طالب د دښمنۍ خبرې کوې، ته نرشه د ارګ مخې ته د خلک وژل کېږي، هغه مخه ونیسه. ته نرشه په کابل کې د پارک کې د فحشا مخه ونیسه. ته نرشه، دومره غیرت لري. یو ورځ د بچی ولیږه د هلمند د جګړو لیکو ته. زه د بیا نر بولم محب ټامي ته ماینه خبره کوم، که تاسو رښتیا نه رانې خپل د مور شیدې مو خوړلې دي او د CIA او د بلیک واټر جاسوسان نه یاستئ، رښتیا په دې وطن مو زړه خوږېږي، لاړ شئ د جګړې لومړۍ کرښې ته له طالبانو سره جګړه وکړئ چې موږ ستاسو زور او ستاسو قوت وګورو. تاسو رښتیا که د دې وطن بچي یاستئ، خپل بچي مو راوړئ وطن ته. د دې وطن په باسازۍ کې چې څنګه د ملت برخه اخیستی، تاسو بچي م راولئ. تاسو بچي خو لکه هغه سپېڅ چاکلیټونو غوندې وروره د عیش او عشرت ژوند کوي، بېغمه خپل مزې او چرچې کوي، او تاسو راجګېږئ بیا دا خبره کوئ چې دلته ما با طالبا دشمنی میکنیم. چی دشمنی میکنی؟ او لوده، او جاسوس بلیک واټر، او بچه جمدین کوچی، او نواسه ترامپ، تو چی با طالب مقابله میکنی؟ همی کلیت خسای کو، او بچه لوده شکل تا خسای کو. تو بیا از طالب دشمنی گپ بزن. طالب و نمو طالب است که در دهه 95 تا تر کولاب دوان. طالب و نمو طالب است که در پنشیر چغ و پیغان تکشید. طالب و نمو طالب است که راه کولاب به تو نشان داد. طالب و نمو طالب است که از ترس طالب سالنگ پشت خود انفجار دادی. تو به طالب تاخت و تاج نکو. طالب است که با یک تفنگ چرایی خود از قندهار تا حیرتان تو را دوان. نر بودی، مرد بودی، راستی خراسانی بودی، در مقابل طالب ستاد می شدی.
با همه قوتت، با همه دزدی وزارت دفاع، با همه مزایله اسکات و لونای، طالب تا پنشیر تو را میدوانه و سالنگ پشت خود انفجار میتی. شرم از با تو آقای صالح، جاسوس CIA. یالم در پیشروی چشم تو سعی داشتی، آرزوی تو نبود، اراده تو نبود، تو نمیخواستی که یک طالب زندانی از زندان رها شود، لیکن امریکا، طالب با امریکا معامله میکنه. در پیشروی چشمت هزارها طالب از زندان رها میشه، در حالت رها میشه که هر یکیش 20 سال قید داره، محکوم به اعدام است. در زیر چشمان تو رها میشه و مناطق طالبان میره. غیرت تو آن وقت کجا بود؟ غیرت تو او وقت کجا بود که امریکا با طالب معامله میکنه؟ سرنوشت افغانستان را دست طالب میته، طالبی که تو وحشتگر و دهشتگر خطاب میکنی. آقای صالح، او غیرت تو کجا بود؟ تو کیال سخن از موافقه بین امریکا و طالب میزنی که ربطی با اداره مزدور کابل نداره. تو میگی که ما ربطی با معاهده امریکا و طالبان در قطر ربطی نداریم. چرا؟ مطابق اونمو موافقه بین امریکا و طالبان 5,500 زندانی رها میشه. چرا 1000 تا سرباز اداره کابل رها میشه؟ چرا آقای حقانی از زندان رها میشه و از میدان هوایی باگرام پرواز میکنم در کشور قطر؟ زندانیا به حواله طالبان میشه. تو که با موافقه طالبان امتیاز قائل نیستی، چرا اداره کابل هیئت را به قطر فرستاده؟ شرم در کجا؟ به نام شرم و به نام غیرت آقای صالح چیزی را میشناسی؟ به نام وجدان چیزی را میشناسی؟ تو از کدام غیرت گپ میزنی؟ از کدام حکومت گپ میزنی؟ حکومتی که جاسوس CIA معاون نخست آن باشه، حکومتی که یک معیوب و معذور در رأس آن قرار داشته باشه، حکومتی که چند تا سوسیال خور از فرانسه و امریکان را رهبری میکنه، حکومتی که رئیس پارلمانش فاروکش امریکایی باشه، حکومتی که شاروالش با بد اخلاقی و فساد اداری متهم باشه. از کدام حکومت گپ میزنی؟ حکومتی که در پیشروی وزارت دفاع مردم کشته میشه، حکومتی که در پیشروی پل محمود خان بعد از شام کس گشت گذار نمیتونه، حکومتی که امروز خبر داریم که سخنگوی ارگ روبروی دزدا میشه و موترش دزدا میبره. آقای صالح گوشت خلاص کو بشنو، این مملکت افغان هاست، نه مملکت چند تا جاسوسا. قریش محترم راغله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری صاحب سعید خوستای سلام علیکم، لایو پرند بخیر حاله. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جنرال صاحب محترم تاسو دوام ورکړئ، زه لږ مایک بندوم، دوام ورکړئ، لږ دوام ورکړئ. صحیح. آقای صالح، تو از کدام حکومت مخاطب با طالبان اختار میتی؟ همه کسانی که در حکومت کابل در آغوش امریکا آب و رزق میخوره، از کدام حریت گپ میزنن؟ حکومتی که امیال در ارگ نشستن با فساد اخلاقی، فساد اداری، امروز سیگار راپور میته که حکومت کابل تا گلون در فساد غرق است. نه تنها فساد اداری، فساد اخلاقی، جرایم سنگینی در پیشروی ارگ. یک کسی نمیتونه موبایل با خود بگردانه. ناموس مردم در امن نیست. در ارگ در پیشروی شما یک ریسفید که از خوست بود در پیشروی شما با شما گریان کرد که موبایل ما را بگیره، لیکن ما را نکشه. از کدام حکومت تو سخن میزنی؟ از حکومت سخن میزنی که همه فرمایشات از سفارت امریکا، همه عملیات از باگرام رهبری میشه. وقتی که امریکایا نبود، تو چرا مقابله از طالب گپ نمیزدی؟ آخرین آرزوی شما که آقای جو بایدن است، با او چشم براستین که خدا نخواسته ما خیره میگم اگه امریکا بازم به نبرد با افغانها در نبرد جنگ ما تیار هستیم.
ما هیچ ترسی از جنگ با آمریکا نداریم، هیچ حراس از شکستاندن معاهده با آمریکا نداریم، چون اسلحه‌ای که ما 20 سال با آمریکا روبرو جهاد مقدس را کردیم هنوز در دست ما است. جوانانی که در مقابل آمریکا می جنگند به هزارها تعدادشان رسیده، استشهادیایی که از ترس اونها به صدها سکیوریتی گارد با خود داری هنوز چشم برا با عملیات با کوبیدن شما هستند، منتظران هستند که چی وقت عملیات با وحشی ها و درنده ها و جاسوس های امریکا انجام بدن. ما هنوز هیچ حراسی از شکستاندن معاهده با امریکا و طالبانی که بشکنه سبا بشکنه کدام حراسی نداریم. جوانا داریم، مجاهدین الحمدلله هست، سنگرای ما فعال است، جوانا متو با جوش و جذبه ایمانی داخل نبرد هستند. کدام مشکل ما نداریم. مشکل تو داری، مشکل امریکایی است که باز جنازه ها با امریکا فرستاده خواهد شد. ما با امریکا دیگه چیز نمیتونیم داده. با شکستاندن معاهده بین امریکا و طالبان یگانه چیزی که با امریکا تحفه میفرستادیم یا میفرستیم جوانایی که از امریکا با پای خود آمدن با کلب پس امریکا میروند، شل و شت از اینجا میروند، مایوب و دیوانه از افغانستان میروند. چرا که خاک ماست، وارث و حکمروای این خاک اصلی این خاک افغان است. این کدام ایالت امریکا نیست، شیکاگو نیست، واشنگتن نیست، نیوجرسی نیست، این افغانستان است. این مقبره امپراتورهای جهان است. آقای صالح باز با تو میگم که لاف و پتاف نزن. اگر نرستی، اگر راستی هم تو دشمنی با طالب سخن میزنی، مردم بیگناه بیچاره و مظلوم افغانستان را نکشین. بیاین به نبرد میدان، بیاین، ما هم میایم، شما هم بیاین، همگی ما به نبرد به هلمند می دمی کابل می دیگر جای می که ما یکی به دیگه نشان بتیم. ما پیش هم نشان دادیم شما را تاکولا به دوانده بودیم. مهربانی وکړئ قاری صاحب محترم. مبین صاحب مننه. الله رب العالمین دې ستاسو په استعداد کې نور هم برکت واچوي. الله مو همداسې د کفارو او د هغوی د ملګرو دپاره د دوی په ستوني کې خنجر ولره. واقعیت دا دی چې لکه څنګه چې تاسو موضوع ټاکلې ده، په هیواد کې د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه د روسانو د وتلو په مهال یا د روسانو د وتلو نه وروسته ډاکټر نجیب هم په هیواد کې ډېر تمرکز په ملیشه سازۍ کولو. رستمي ملیشې وې، د شلګري ملیشه وه، د جبار کارمان ملیشه وه او د مختلفې ملیشې په سیمه ییزه کچه د جوړې کړې وې. او دا ملیشې د دې دپاره د جوړې کړې وې چې د افغانانو هغه برحق مقاومت او داعیه په دوی ماته کړي. د روسانو د کمونستانو په مقابل کې د افغانانو مقاومت جهاد و. د روسانو د وتلو نه وروسته د کابل د هغه وخت اداره هغه هم په دغسې مړژواند حالت کې وه، بلکې له دې په قوي حالت کې وه، ځکه د ډاکټر نجیب اداره چې وه هغه داسې په شلو په دیرشو جنګ سالارانو نه وویشل شوې او دومره یې په منځ کې اختلافات هم نه وو، دومره دوی د پشي میږکو په څېر سره راجمع شوي هم نه وو. نجیب و د ادارې مشر و، یو موټی اداره یې وه او په ټول هیواد په ټولو ولایتونو کې حکم چلیدو. خو د روسانو د وتلو نه وروسته دوی تمرکز په دی و چې د هیواد په شمال، جنوب، شرق او غرب کې ملیشې جوړې کړې. هغه ملیشو دغې مړژواندې ادارې ته یو څو ورځې ژوند ورکړو، یو څو ورځې دوی ته ژوند ور وبخلو. خو موږ تاسې هم ولیدل، ملت هم ولیدل چې د کابل د هغه وخت اداره چې د کمونستانو په ټانګونو او تیارو جوړه شوې وه، هغې ته یې نجات ور نه کړو. همداسې نن د امریکایانو د وتلو کله چې د ټامیانو او د کابل ادارې د مشرانو په دې سر خلاص شوی ده چې امریکایان د موږ نه وځي، اوس یې د ملیشه سازۍ یو نوی پروګرام پیل کړی ده. په ننګرهار کې په هغه پخوانیو بې سواده جنګ سالارانو حضرت علي او د هغې په ډله
وسلې ویشلې دي. دغسې عطا محمد نور او دوستم باندې وسلې ویشل کېږي. په قندهار کې دغه تادین خان په شا ټپول کېږي. دغسې د هېواد په نورو سیمو کې هم په ځایي ټوپکیانو په ځایي لوچکانو وسلې ویشل شوي دي د دې په خاطر چې د کابل دغه مړژوان د ادارې ته نجات ورکړي. خو دوی ته موږ وایو چې دومره ډېرې تجربې په ځان کول دا د حماقت دلیل ده. تاسې ته چې 1.5 لک خارجي مجهزو سرتیرو نجات، دلته 1.5 لک د دوی په تعداد، واقعي تعداد کېدای شي د 3 لکو نه هم زیات وي، ځکه د هېواد هر ګوټ، هره تیږه، هره لوټه اشغالګر سرتیري نیولې وه. په لاره کې به هم دوی ولاړ وو، سیمې دوی نیولې وې، بازارونه دوی نیولې وو، اطراف دوی نیولې وو. غرونو ته وختل، هغه ځایونو ته وختل چې هغې ځایونو ته د افغانستان په تاریخ کې څوک نه و ختلی. هغه نقطو ته دوی ځانونه ورسول چې هغې ته روسان هم نه ورسېدلي. د هېواد هغه سیمو ته هم دوی ورسېدل. دا سره انګریزان د هېواد هغه سیمو ته هم ورسېدل چې هغې سیمو ته روسان هم نه ورسېدلي. هغه سیمو ته هم دوی لاړل، په مجاهدینو پسې ورغلل چې هلته هم مجاهدین پرېږدي. داسې غرونو ته دوی امریکایان راوختل، داسې غرونو ته دوی راغلل چې هغې غرونو ته ختل بیخي ممکن نه دي. خو دوی په دې خاطر چې مجاهدین هلته هم پرېږدي، هغه هلته هم پسې راغلل چې دغه مجهزو سرتیرو د منسجمې میډیا سره، د پراخو تبلیغاتو سره، د پراخو ډالرو سره، د هر ډول امکاناتو سره د افغانانو دغه مقاومت، دغه پاڅون مات نه کړی شو. نو دا یو څو چرسیان، پوډریان، د مور پلار ازار وهلي لوتیان، په اخلاقي فساد اخته، دا به کله دغې ادارې ته نجات ورکړی شي. زه وایم چې تاسې ډېر یو ساده فکر مو کړی ده او ډېر ناکام فکر مو کړی ده. زموږ دوی ته د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دغه ناکامې تجربې په ځان مه تکراروئ. دغه ملیشې تاسې ته نجات نشي درکولی. یو کار به وکوئ، هغه دا چې د افغانانو په زړونو کې چې ستاسې دپاره کوم ترحم وي، هغه به هم د دوی د زړونو نه وباسئ. بیا به لکه د عرب پسرلي په وخت کې چې کله هغه دیکتاتوران چې 40 کاله په ملتونو دیکتاتورۍ کړې وي او ملتونو راوپرځول، داسې به بیا تاسې هم دا ملت راوپرځوي او محکمې ته به هم پرېږدي. ملت به بیا دا وخت تاسې ته در نه کړي چې د محکمې میز ته حاضر کړي، قاضي ته مخې ته ودروي. تاسې بیا وکیل ځان ته ونیسئ، مدافع وکیل ولرئ. نه، ملت به بیا ستاسې قضاوت، ستاسې فیصله د کابل په کوڅو کې کوي، د کابل د ښار په کوڅو کې به عمل ته ستاسې فیصله کوي. لکه څنګه چې له تاسې نه مخته د دې هېواد د دښمنانو او خاینانو فیصله کړې وه، داسې بیا ستاسې فیصله هم په قضا کې نه کېږي، په کومه محکمه کې به نه کېږي. بیا به د ملت محکمه وي، نو هغه یې که په لاره در سره وکوله، په هر ځای کې چې تاسې په لاس ورغلی السلام علیکم انجینر صاحب محترم، قاری صاحب نه مهیله ده چې بیا لایو خپرونې ته بیرته راشي. ښه راغلاست درته وایم انجینر صاحب. وعلیکم السلام ستر جنرال بلبل جنرال صاحب او ښکلی عزتمن جنرال صاحب او قاری صاحب محمد سعید خوستی او نور څوک چې دا سټوډیو ګوري ټول ته سلام
سلامونه او احترامات وړاندې کوو. الله دې وکړي چې ټول خوشاله او کامیاب اوسئ. ستر جنرال صاحب موضوع خو ډیره مهمه ده او ډیره ښه موضوع لیکلې ده، وکتل روانه ده په دغه باندې. نو حقیقت هم دا ده ستر جنرال صاحب چې د موږ په ملک کې ډیر پخوانه داخلي لاسوهنې کېږي، خلک راځي او غواړي چې افغانستان کې داسې شوم اهدافو ته ځانونه ورسوي. انشاءالله دوی به ناکام شي. قاري صاحب محترم راغی، قاري صاحب خبرې کوي او زه خبرې وکړم. جنرال صاحب دا کړ قاري صاحب تراشه کوشش وکړه دا ستر جنرال صاحب موږ د ټولو ګاونډیانو نه دغه هیله لرو او خواهش نه کوو چې مهرباني دې وکړي چې موږ په داخلي امورو کې د ګوتې نه وهي، خاصتا دغه د موږ سره چې نږدې ګاونډیان دي لکه ایران او د شمال طرف ګاونډیان چې دي پاکستان او هندوستان د نږدې وختونو کې دا خلک ډېرې منډې وروهي چې موږ سره د صلاح او نور کومکونه وکړه. نو دغه موږ د هندوستان خلکو ته دا وایو او غږ ورباندې کوو چې مهرباني وکړئ چې دا اشتباه تاسو ونه کوئ، لکه کومه اشتباه چې روسانو وکړه، امریکایانو وکړه، د هغوی متحدینو وکړه. تاسو دا اشتباه ونه کوئ چې بیا تاسو د جنگ ته ځان داخل نه کوئ یا صلاح تقسیم نه کوئ یا او کراغلی نو تاسو خپل انجام لیدلی ده. تاسو باندې خو موږ مخکې هم نه هندوان کراغله اوس خو د غوا امتیاز چې که د افغانستان په جګړې کې ښکیل شو کېدی چې خوشایي پې باندې وخورو بیا. نو انشاءالله قاری صاحب سعید خوستای د مونږ غږ اورئ؟ نو ستر جنرال صاحب د هندوانو ته موږ دا وایي بیا ورته وایي ځکه چې دغه څو میاشتې کېږي چې دوی دا سلاګان دې راوړي او سلاګانې تقسیمیږي، موږ ته معلومه ده موږ خپل دښمنان دایمي تعقیبوو. موږ ویښ ناست موږ ویده نه یو، که دوی څومره ځان پټ کړي خو موږ په دې ټولو خبر یو. دوی چې کومې سلاګانې تقسیموي، دوی چې کومې ملیشې قاری صاحب سعید مين صاحب زما غږ درځي؟ مهرباني وکړه تاسو خبرې کولې دلته اورېدونکي شته میلمانه لرو هغه به مراجع کړو، هغوی به سوالونه لري. مهرباني وکړه غږ مو شته. مبین صاحب د ملیشه سازۍ په باره کې ما خبرې کولې چې ملیشه سازي د کمونیستي نظام هم یوه ناکامه تجربه وه، د نجیب د کمونیستي ادارې هم یوه ناکامه تجربه وه. د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه که غني تکراروي هم دا به دته کومه ګټه ونه کوي. ملیشه سازي په هیواد کې دا د دې هیواد لپاره نقصان ده، د دې هیواد د قومونو او د دې هیواد د وګړو په منځ کې د جنگ ور بلول دي. د موږ لپاره د موږ د اهدافو لپاره د موږ د هغه څه لپاره چې موږ د ځان لپاره ټاکلي دي هغې په وړاندې نه ملیشه خنډ جوړېدی شي، نه لکونه خارجي فوزونه خنډ جوړ شول، او نه د دې ټامیانو د خارج څخه د راغلو دوه تابعیته د دوی پلانونه خنډ جوړېدلی شي. او هغه افغانان چې د دې ملیشه سازیو برخه جوړیږي هغوی ته موږ وایو چې په خپل ځان رحم وکړئ، په خپل اولادونو هم رحم وکړئ، په خپل راتلونکي هم رحم وکړئ. تامي محب دلته په دې خاوره کې د اوسېدلو اراده نه لري، د امریکایانو له وتلو وروسته غني دلته د اوسېدلو اراده نه لري، د امریکایانو له وتلو وروسته امرالله صالح دلته د اوسېدلو اراده نه لري، د امریکایانو له وتلو وروسته اسدالله خالد دلته د اوسېدلو اراده نه لري، اندرابي نه لري. د کابل ادارې چې څومره ټامیان دي، څومره د CIA روزل شوي مزدوران دي، دا یو هم په دې خاوره کې د اوسېدلو اراده نه لري. او تاسې به وګورئ دا یوازې افغانستان نه ده، موږ تاسې په افغانستان کې په دې تېرو 40 کلونو کې تجربه کړو هم لیدل. په نړۍ کې وګورئ چې دا خارجي پوځونه چې کله وځي، کله چې د دوی ټغر ټول شي، تاسې به دا دوه طبیعته هم وګورئ چې دوی به په دې خاوره کې پاتې کېږي او که تښتي به. نو دغه افغانانو ته وایو چې د هغه چا نه خپل ځانونه مه قربانوئ، د هغه چا دپاره خپل اولادونه مه یتیمانوئ چې دلته د څو ورځو میلمه ده، دلته د غوړو پروژو غوړو قراردادونو دپاره پروت ده. هغې دپاره خپل د دې هیواد او د دې خپل ملت دشمني مه کوئ، د افغانانو دشمني مه کوئ. دا دشمني بیا ګرانه درته تمامیږي. تاسې ته امریکا ویزې نه درکوي،
ښه انجینر صاحب محترم مهرباني وکړه که څه ویل لري کنه دا طالب جان ته طالب نو ستر جنرال صاحب دمنګه دغه خلکو نه ټول د همسایګان نه لکه ایران چې هغوی موږ ته سلیماني په افغانستان کې د فاطمیینو ملیشې جوړولې نو موږ ټول نه خواهش ده چې ملیشې موږ ته مه جوړوئ او د افغانستان دغه او غږ دې شته مهرباني وکړه انجینر صاحب تاسو خبرې هم کوئ زما انټرنیټ کې لږه ستونزه ده د انټرنیټ مې کمزوری ده نو کله کله کاټ کیږي خدای دې وکړي تاسو دې خبر واغ نه شمه هدف مې دا دی چې دغه د ملیشو جوړولو د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه دی بیا نه تکراریږي هغه افغانان چې د دغه ملیشو برخه جوړیږي د هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې تاسو د تیرو 20 کلونو نه یو درس واخلئ یو عبرت واخلئ تاسو د تیرو 20 کلونو نه باید یو سبق واخلئ په تیرو 20 کلونو کې امریکایانو دلته هر ډول زور استعمال کړو هر ډول وسله استعمال کړه هر ډول فشار استعمال کړو مذهبي فشار سیاسي فشار ټولنیز فشار د مدني فعالانو فشار د رسنیو فشار د قومي مشرانو فشار د سولې په نوم د اربکیانو فشار د سولې د ولسي حرکتونو فشار نظامی فشار دا شی پاتې نشو چې په دغه خلکو استعمال نکړو ټول ناکام شول او ناکامیږي به ځکه دلته دا د عقیدې او د فکر جنگ ده دا د ایمان جنگ ده دا د ایډیالوژۍ جنگ ده او دلته دا جنگ د اهدافو لپاره کیږي تر څو چې اهداف تر لاسه نشي تر هغې پورې به دا جنگ روان وي او دغه ملیشو ته موږ وایو چې تاسو په خپل راتلونکي فکر وکوئ نن په خوست ولایت کې مهمه پیښه نن په خوست ولایت کې 2 کسان د سی آی ایم ملیشو د کمپاین په نوم په خوست کې ملیشې دي ټول خوست میشتې پیژني دوی 2 افغانان 15 ورځې مخکې د دوی په کور چاپه والي وه د خوست ولایت د درګي ولسوالۍ په د ولی میر خان په کلي کې دغه 2 افغانان د خپل کور نه روبسلي وو او دوی د خپل ځان سره وړي وو بندیان وو نن سهار دا 2 بندیان روبسلي دي او په ډزو یې ویشتي شهیدان کړي دي او رسنیو ته یې ښیلي دي دا د 2 فدایي او استشهادي مجاهدین د هدف ته د رسېدو نه مخکې موږ ووژل موږ تاسې ته سوال نه کوو موږ تاسې ته زارۍ نه کوو موږ تاسو ته نه وایو چې موږ ما وژنئ موږ تاسو ته نه وایو چې موږ سره په موږ وسله مه استعمالوئ خو یوه خبره در یادوو زه خاص په خوست ولایت کې میشت د سی آی ای ملیشو ته وایم موږ تاسو سره پیژنو تاسو د واشنګټن نه یئ تاسو د نیویارک هم نه یئ تاسو د کالیفورنیا هم نه یئ تاسو د امریکا د بل ایالت هم نه یئ تاسو د خوست یئ تاسو په خوست کې د تڼیو ولسوالۍ یئ په خوست کې د اسماعیل خیل ولسوالۍ یئ په خوست کې د مرکز یئ په خوست کې د علیشیر د یعقوبیو یا د نادرشاه کوټ یا د یوې ولسوالۍ یئ موږ تاسو سره پیژنو دغه انګریزان به وتښتي او په دې باید ستاسې سر خلاص وي چې انګریزان تښتي موږ تاسې په دې خاوره کې پاتې یو سره په خپل ځان رحم وکئ په خپل راتلونکي رحم وکئ په خپل اولادونو رحم وکئ او د تیر نه عبرت واخلئ د تیر نه درس واخلئ او که تاسې دا فکر کوئ چې تاسې به یو افغان د کور نه راوباسئ په ډزو به یې شهید کئ بیا چې کله انګریزان وتښتي تاسې ټوپک په ځمکه کېږدئ بیا به د هغې افغان د زړه نه دا درد تاسې ته ووځي او معاف هم کړي دماغ وباسئ افغانان بیا تاسې نه معاف کوي دا ملت بیا تاسې نه معاف کوي اوس هم وخت لرئ اوس هم یو چانس شته درته د پردیو د ګټو دپاره خپل افغانان مه وژنئ او په یوه خبره تاسې سر خلاص کئ انګریزان وځي که تاسې یا دلته میشت امیان دا خوب ویني چې 20 کاله د انګریزانو جاسوسي وکوله د انګریزانو د وتلو نه وروسته بیا موږ په واک کې پاتې کیږو بیا به په قدرت کې پاتې کیږو دا خوب له دماغه وباسئ دا نه دي شوي د افغانستان په تاریخ کې داسې نه دي شوي
دا د افغانستان تاریخ دا تاریخ به په تاسو تکراریږي. دا طبيعي حالت ده. دا موږ نه تکراروو په تاسو. دا په خپل تکراریږي په طبيعي ډول. په طبيعي ډول دا په تاسو تکراریږي. او په نړۍ کې د اشغالګرو تاریخ وګورئ. د اشغالګرو د روزل شو کورنیو جاسوسانو تاریخ وګورئ. ملتونو د اشغالګرو د شړلو نه وروسته د دوی جاسوسان په خپل ځانونو واکمنان نه دي منلي. هیڅ کله نه دي منلي. او نه به موږ تاسې د خپلو واکمنانو په صفت ومنو. تاسو مجرمین یې. تاسې د دې ملت سره خیانت کړی ده. تاسې د خاورې سره خیانت کړی ده. ستاسې سزا دا ده باید تاسې په دار وځړول شئ. دا چې اسلامي امارت تاسو سره نن مذاکرات کوي دا د اسلامي امارت په تاسې ترحم ده. دا د اسلامي امارت انعطاف ده چې تاسو سره د مذاکراتو په میز ناست ده. تاسې د دې وړتیا نه لرئ چې تاسو سره په میز خبرې وشي. تاسې باید په دار وځړول شئ. یوازې په اسلام کې نه، په ټولو دینونو کې، په ټولو ملتونو کې، په ټولو قوانینو کې، د اسرائیلو په قوانینو کې. که یو اسرائیلی په داسې حال کې چې اسرائیلو د فلسطین خاوره غصب کړې ده، که یو اسرائیلی د فلسطینیانو دپاره جاسوسي کوي، د اسرائیلو په قانون کې هغه واجب القتل ده، هغه ملي خاین ده. که چېرته په امریکا کې یو څوک د امریکایانو د کورونو جاسوسي و خارجي ته وکوي، دی د امریکایانو په قانون کې واجب القتل ده، دا ملي خاین ده. تاسې ملي خاینان یې. تاسې د افغانانو د کورونو جاسوسي انګریزانو ته کوله، تر نن ورځې پورې یې کوئ. نن هم د انګریز سره ته یو ځای روان دي ما په کور چا په وهي. ستاسې سزا دا ده چې تاسې باید په دار وځړول شئ. په اسلامي امارت چې تاسو سره مذاکرات کوي دا په دې خاطر چې اسلامي امارت په خپل ملت زړه سوځي. اسلامي امارت غواړي چې نور جنگ پای ته ورسیږي. انتقام جویی ته لومړیتوب نه ورکوي. انتقام جویی ته اولویت نه ورکوي. د دې هیواد ته اولویت ورکوي. په دې هیواد کې مستحکم اسلامي نظام ته اولویت ورکوي. دې ته اولویت نه ورکوي چې تاسو د انتقام واخیستل شي. مبین صاحب دلته په سټوډیو کې کسان هم دي، د دوی نه سوالونه واخلئ، در سره یم. قدرمن انشاءالله معاذات وکړه. سید محمد حمید، السلام علیکم. السلام علیکم مبین صاحب ته او قاری صاحب ته او جنرال صاحب ته. وعلیکم السلام. مهرباني وکړه. مبین صاحب دغه موضوع مو د څه په باره کې ده؟ موضوع د کشمیر باره کې و. د هغه په هیواد کې د ملیشه سازۍ ناکامه تجربه، ملیشو نجیب ته نجات ور نه کړ. د کابل ګوډاګۍ اداره ولې د ملیشه سازۍ کوشش کې دا موضوع. مبین صاحب خو داسې رښتیا خبره هم ده، ځکه چې دغه دومره هیوادونه چې دلته ملیشه سازۍ وکړي او د دین په خلاف باندې څومره ملیشې جوړې کړي، نو دغه 20 کاله چې دغه کوم انجام یې درلود، د دغه نه باید دوی عبرت واخلي او د دغه نه باید دوی درس واخلي. نور د ملیشې سازۍ او هغه وخت باید وانخلي دوی. قدرمن او مبین صاحب دوی چې دا کوم خلک چې کوم ملیشې دلته جوړې کړي او چې کوم کارونه دلته وکړه، نو دغه اوس د قاری صاحب خبره رښتیا هم دغسې ده، د بخشش لایق خو نه دي، خو یقیني چې هغه کوم وختونه تېر شوي دي او کوم چاپې چې تېر شوي دي چې په کوم خلک باندې تېر شوي دي، هغه وخت او هغه زحمت او هغه مشکل چې په هغه توره شپه باندې په هغه باندې په مور او پلار او په هغه مجاهد باندې تېر شوی ده، نو یقیني هغه ته معلوم ده وایي هغه اور په کوم ځای لګي، کوم ځای سوځي چې اور ورباندې لګېږي، نو دوی ته څه معلوم ده د دغه شپې سختۍ. قدرمن صاحب محمد صاحب وطن ګوند مهرباني وکړه. السلام علیکم. سلامونه و نیکي هیلې ټولو ته، خدای دې وکړي جوړ روغ او صحتمند اوسئ. زه د قاري صاحب نه یو سوال لرم. سوال مې دغه و چې قاري صاحب محترم په 2013 کال کې د طالبانو په واک کې دغه نوې لیزري سلا او د طالبانو د نظامی شورا دغه وخت د استعمال حق طالبان ته نه ورکوله. کله چې تاسو د امریکایانو سره سوله وکړله، بعد غوره د طالبانو نظامی شورا د دغه سلا د استعمال حق ورکړ. وطن ګوند یو کوشش دا کوه چې په حقایقو ولاړې خبرې کوه. هر وخت موږ په لایف خپرونه کې راخلو
بل خبرې چې دا خو نه خو ډېر مه وایه صحیح شو فصیحه خبرې دا عقاید دي عقاید ما ویل عقاید ګوره په 2014 کې لیزري نه وه لیزري د امریکایانو سره له تړون نه مخکې وه چې د کابل او د امریکایانو جزر یې پیوسته او دا د لیزري ګزارونه و چې امریکایان یې تړون ته مجبور سوال ما د موټر بم خو که نه تړون نه مخکې خو دا موټر بم یې کېدلې که فکر دې وواده اورېده نه یا د ما سوال دغه دی چې تاسو ولې دغه لیزري سره د ناتو د قواو په مقابل کې یعنې استعمال منع و او کله چې تاسو سوله وکړله بیا د په مقابل کې تاسو استعمال جایز کولی وطن وروره ګورئ دا زه وایم دا فرعي او جزئي سوالونه دي که نه موږ تاسې باید په اصلي موضوع بحث وکوو لیزري مې په امریکایانو نه استعمالولو په ګوډګیانو استعمالوم په هغې مې توپک استعمالولو په دوی لیزري استعمالوم په هغې مې ټکټر بم استعمالولو په دوی موټر بم استعمالوم په هغې مې رکشه بم استعمالولو په دوی چورلک بم استعمالوم دا چورلک بم خو مو اوس اورېدلی ده دا چورلک بم نوی تکنیک ده دا د جنګ تکتیک دی یو تا سوال ته ماته داسې نه شي ویلی چې ولې په چاقو مې وژنې ولې مې په چاړه په ټوپک نه وژنې ولې مې په ټوپک وژنې په توره مې نه وژنې ته به سوال کوي چې پیغمبر اسلام په وخت کې خو توره او نیزه وه غشي وو ته ستا جهاد نه ده ځکه ته مې ولې په توره او په غشو نه وژنې ډېر ښه ما مې د خپل د سوال جواب مې واخیستله واخیسته د تاسو د موضوع په باره کې غواړم زه خبرې وکړم ګورئ ډاکټر صاحب نجیب په هغه وخت کې دولت دغه وخت د پنجابیانو ګوډاګۍ ته وسپارله او دغه غلطي وه او د دو وخت دولت چې ده انشاءالله دغه غلطي نه کوي او موږ به د اخره پورې د پنجاب د مزدورانو په مقابل کې مقاومت کوو وطن صاحب دا غلطي که ده کړې وه هم کړې وه او دا غلطي به بیا هم تکراریږي دا غلطي به دا دولت هم کوي تاسې به یې وګورئ الله په فضل د ملت په کومک سره تاسې به یې وګورئ دا ما مخکې مې یادونه وکړل دا طبیعي حالت ده دا نجیب په خپله خوښه نه غوښتل چې واک مجاهدینو ته وسپاري نجیب واک مجاهدینو ته سپارلی هم نه ده واک یې هغه چا ته سپارلی ده چې هغه قراردادیان وو هغه چا ته یې واک سپارلی ده چې په ټول جهاد کې د روسانو په مقابل کې څومره جهاد شوی ده په دې ټول جهاد کې دوی د روسانو سره قراردادونه لرل د روسانو سره تړونونه لرل ملت قربانۍ ورکولې دوی د روسانو د کابل د ادارې نه امتیازات اخیستل همدا کمونستان د نظار شورا د لنډغرو سره یو ځای شول نجیب په ځای د دې چې واک هغه چاته وسپاري چې هغه یعنی د مجاهدینو یو ټول شموله ګوندونه دي قصدن واک هغه چاته وسپارلو چې غوښتل چې د سقوط نه وروسته کورنۍ جګړه رامنځته شي او خپل جنرالان په ګوندونو تقسیم کړل نظار شورا ته ورننه ایستل نور په نورو ګوندونو تقسیم کړل که چېرته نجیب په هغه ډول قدرت مجاهدینو ته سپارلی وای چې څنګه مناسبه او لازمه وای کورنۍ جګړه نه رامنځته کېده دا چې نجیب په لوی لاس قصدن غوښتل چې دا ملت په اور کې وسېږي د سقوط نه وروسته هم واک د شمال د نظار شورا لنډغرو ته وسپارلو د نظار شورا ته واک ورکړو او د خپله ناکامه هڅه وکوله چې د کابل د میدان هوایي نه هند ته وتښتي خو همدې دوستم چې د ملیشه سازۍ دپاره زمینه سازي ورته کړې وه همدې دوستم اجازه ورنه کړه چې د کابل د میدان هوایي نه الوتنه وکوي راغی د ملګرو ملتونو په دفتر ننوتو دا چې ته وایې چې نجیب غلطي کړې ده دا غلطي نه ده کړې دا یو طبیعي او مجبوریت حالت و دا غلطي به غني کوي او دا زما ستا لایف به زما ستا نشان وي که چېرته زه نه وم زه شهید شوی وم دا مبین نه و مبین شهید شوی زموږ په دې ځای به بل یو مبارز راغلی وي بیا به هغې سره هم دا خبره ته وکوي چې که دا خبره دروغ شوه دا خبره واقعیت نشوه بیا د موږ خواته یوه لاړې راتوکه د موږ قبر ته لاړې راتوکه دا به کېږي دا به خامخا پیښیږي دا تاریخ به په تاسې تکراریږي دا که ستاسې زړه یې غواړي که یې نه غواړي ځکه دغه ادارې که د نجیب اداره وه که د کرمل اداره وه که د ترکي اداره وه که د شاه شجاع اداره وه که د غني اداره ده که د کرزي اداره ده دا د پردیو په مټو زور کې د پردیو په مټو ولاړه ده کله چې هغه پردي د دې خاورې نه تښتي دوی به په خپله تښتي دوی جنګ نشي کولی او تاسې به یې وګورئ دا نن هم که د انګریزانو ملاتړ د دوی سره نه وي مسله دا نن هم که د په هلمند کې جنګ انګریزانو دوی ته کنټرول کړو په ټولو ولایتونو کې که چېرته انګریزان د دوی سره نه وي ورسره که دوی یوه میاشت په ټول افغانستان کې مقاومت ونه کولو زه به دا ګیر دلته وخریم خپله منډې وهي داسې تښتي ته باید د امریکانو ته سټاپ دوی زغلي به توبه ورده ده
که نصرت افغان مهرباني وکړه. نصرت افغاني په افغان موږ سب تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. صرف دغه د ملیشیا سازي په حق باندې ګوره بیا په اخر کې سوالم لرم موږ سره محترمه ملیشیا سازي موږ د ملیشیا سازي خلاف یو ځکه چې ملیشیا سازي همیشه د قومونو ترمنځ نفاق راپاروي خصوصا دلته فکر کوم چې ملیشیا سازي شاید دی دلته بیا د پښتون په ټکولو باندې هم پای ته رسیږي ځکه چې پښتانه دلته بیا په څو ګروپ باندې تقسیم کیږي ځینې جمعیت ته ځي ځینې ګلبیس ته ځي ځینې همداسې له طالب سره پاتې کیږي ځینې پخواني مجاهدین دي. اوس موږ دلته یو سوال لرو دلته که چېرته ملیشیا سازي هم وشي په افغانستان کې هغوی شاید چې له خپل قوم ازبک شاید له ازبک دفاع وکړي تاجک شاید له تاجک دفاع وکړي په خپله خاوره کې دي خو متاسفانه دلته باید دې پوښتنې ته دغه قاري صاحب محترم ځواب ووایي دغه ملیشیا خو په افغانستان کې اوسېږي له خپل قوم به دفاع وکړي مګر هغه ملیشې چې پرون د مولانا سمیع الحق زوی وایي چې زما د پلار بدل موږ په افغانستان کې له خلکو له امریکایانو څخه د افغانستان له اردو څخه اخیستی دی تاسو په واسطه طالبانو په واسطه ایا د تاسو چې پاکستان ته منسوب کیږي هغوی تاسو ته خپله ملیشیا وایي او دغه ملیشیا چې په افغانستان کې جوړېږي دا به له خپل قوم دفاع کوي او تاسو د مولانا سمیع الحق د وینو په بدل کې له افغانانو بدل واخیستی ایا دا به بهتره وي که همغه ملیشیا به بهتره وي موږ صاحب محترم دې پوښتنې به جواب راکړي. البته د موږ خو د هغه باندې موضوع نه ده او دا موږ چې څنګه ګوره دلته وجه د افتراق باید رامنځته شي افتراق باید رامنځته شي هغه به جواب درکړي کنه د ما سره ډېر ښه جواب ده پوه شولې موږ چې څنګه مهرباني تېره ته وکړه خیر د قاري صاحب اتفاق نه تېره ته قاري صاحب راځي هغه د موږ امیر ده هغه اول کوشش کوي چې هغه جواب درکړي کنه زه جواب درکوم قاري صاحب راغی. قاري صاحب محترم که سوال ما اخیستی وي د نصرت غنی ورور سوال خو نه زه پوه نه شوم. ګوره پوښتنه مې دا ده قاري صاحب محترمه مالا په افغانستان کې که چېرته ملیشیا سازي کېږي ازبک به له ازبکه دفاع کوي تاجک به له تاجکه پښتون به له پښتونه خو متاسفانه هغه ملیشې چې د پاکستان له لوري څخه جوړې شوي دي او د پاکستان د مولانا سمیع الحق زوی چې پلار یې په خپله په چړو باندې وهل شوی ده هغه وایي د پلار بدل موږ په افغانستان کې طالبانو په واسطه اخیستی ده. ایا د پنجاب ملیشې او د مولانا سمیع الحق ملیشې بهترې تر دې ملیشو دي دغه ملیشې چې په افغانستان کې د خپل قوم دفاع کوي او هغه ملیشې چې پنجاب څخه دفاع کوي مولانا سمیع الحق له وینو څخه دفاع کوي او جنګي په افغانستان کې کومه به بهتره وي ستاسو په ګمان؟ نو محترمه دا خو ستا دعوه ده ستا دعوه خو دا زما دعوه نه ده د خپل مولانا سمیع الحق زوی دا وایي خو مولانا سمیع الحق نه زما رسمي ویان ده نه زوی زما رسمي ویان ده نه ما په ویاندویۍ منلی ده نه ما په رهبرۍ منلی ده حد اقل تاسو چې نه د ما قومندان ده نه یو انتقاد کولی شي نه د ما رهبر ده نه د ما زما د ده سره تړاو څه ده ته خو ما خبرې ته پرېږده که نه خو تا سوال وکولو زما ځواب ته غوږ وباسه ما خبرې ته پرېږده هغې زما سره کار څه ده د هغې خبره په کومه وجه په کوم قانون په کومو اصولو په ما حجت جوړېدی شي هغه پوه شه کار یې پوه شه هلته په پاکستان کې د دوی په خپلمنځي لانجه پوه شه چې نشنلیان پښتانه نشنلیان یو څه وایي مذهبیان بل څه وایي هغه د دوی خپل جنجال پوه شه کار یې پوه شه هغې سره زما کار نشته موږ تاسې راځئ واقعیتونو ته راشو حقایقو ته راشو هغه څه چې په دې خاوره کې ځمکني واقعیتونه دي راځئ چې هغه وګورو راځئ چې د مطبوعاتي او تبلیغاتي لږ صبر وکړه کنه دورندېش خبرې ته هغه پرېږده نصرت صاحب راځئ چې د دې مهرباني قاري صاحب راځئ چې د دې تبلیغاتي جال څخه راووځو مولانا سمیع الحق یا د هغې زوی یا هر هغه څوک چې وي چې هغه د پاکستان کې د افغانستان په اړه خبرې کوي هغه په دوی پورې اړه لري هغه په ما او تا پورې اړه نه لري. قاري صاحب دغه یو شي ته فکر وي یوه خبر ما ته غوږ ونیسه مهرباني ما ته غوږ ونیسه زه د کله ځواب مکمل کړم بیا که ته کوم سوال لرلو بیا سوال وکړم. د پاکستان ولسونه د پاکستان پښتانه چې د موږ د جهاد ملاتړ کوي د موږ د مبارزې ملاتړ کوي موږ هرکلی کوو هغه که هر څوک ده هلته چې یو نشنلیست یو سیکولر یو ملحد ستا ملاتړ کوي ته هغې ته ګډېږي هغه دلته راولې هغه خپل ورور بولې هغه خپل ملګری بولې هغه د پاکستان مداخله نه ده هغه د پاکستان مداخله نه ده دغه کمونستان دغه نشنلیان سیکولران دا ته راولې دلته دوی ته کنفرانسونه ورکوي دلته دوی ته غونډې جوړوي دلته دوی ته هر ډول امتیازات ورکوي دا د پاکستان د ما په چارو کې مداخله نه ده ولې هلته چې یو دیني عالم د ما ملاتړ وکوي دا بیا مداخله ده ولې بیا هغه نشنلي هغه سیکولر ته څه حق دی چې ما په کار کې کار لري خو هغې په مقابل کې خو هم بیا ودرېږه
یو ګوره نېشنلیست دا توجه کوي تاسو خبره توجه کوي ما قاری صاحب محترمه تاسو پکې ځان څه زما خبرې ته غوږ ونیسه مداخله به نه کوو یو بل خبرو کې ستا سوال ما واورېد زه خپل غلی وم دا چې کله سوال وکړ اوس ما ته غوږ ونیسه یو نېشنلیست یو کمونیست یو هغه سړی په کوزه پښتونخوا کې یو هغه سړی چې هغه نجیب ته شهید وایي زه نجیب قاتل بولم نجیب د ما د ملت لکونه انسانان په شهادت رسولي دي دا زما ملي ارزښت ده افغانانو جهاد دا د افغانانو ارزښت و د کوزې پښتونخوا یو سیکولر چې راځي هغه زما دغه جهاد ته فساد وایي دغه جهاد ته پردی جنگ وایي نجیب ته شهید د خوله ماته شي هغې کار څه ته چې زما په کار کې کار لري بیا چې ته په هغې غلی یې مهرباني وکړه قاري صاحب قاری صاحب محترم سټي ګوره نصرت افغان اور قاری صاحب محترم مهرباني او غږ د لرو مهرباني وکړه مبین صاحب غږ مشته غږ د شته ډېر مهمه موضوع ته اشاره وکړه قاری صاحب او تقریبا ډېر سوالونه مو جواب کړ مهرباني وکړه دغه د نېشنلستانو کار څه دی زموږ په خاور کې مداخله کوي مهرباني ګوره اساسي خبره دا ده ګوره دلته دا ډېر عجیبه سوال کیږي کوزه پښتونخوا کې که چېرته یو ملا یو طالب یو عالم زما د جهاد ملاتړ وکوي دغه سیکولران ملحدان ټول راوپرېږي چې پاکستان د ما په چارو کې مداخله کوي بیا چې د هغې ځای نه یو لنډغر یو فاسق یو نېشنلیست یو سیکولر یو ملحد چې راځي هغه د امریکایي ملا سید خدا وزیر خارجه ولې مداخله لک صبر وکړه که وزیر داخله وي که وزیر خارجه وي که هر څوک وي چې یو واري زما په چارو کې مداخله کوي زه خارجه وزیر څه کوم زه داخله څه کوم ماته ټول یو دي یو سړی چې راځي د افغانانو دا دومره قتل عام دا دومره وژنې دا دومره بربادۍ توجیهوي هغې نه ته غلی ولې یو څوک چې د افغانانو دغه برحق جهاد دفاع کوي هغې ملاتړ کوي هغه بیا د ما په چارو کې لاسوهنه ده که لاسوهنه وي خو د بل سیکولر او د ملحد خبرې هم لاسوهنه ده که نه افغانانو په کورونو چاپې وهل کېږي دلته افغانان وژل کېږي دلته د افغانانو مال ناموس عزت ابرو خوندي نه ده هغه هم باید لاسوهنه وبلل شي که نه که هغه لاسوهنه نه ده هغه ته راغواړي دلته دې خاورې ته یې راغواړي دلته هغې ته خبري کانفرنسونه جوړوي دلته هغې ته غونډې جوړوي دلته هغې ته امتیازات ورکوي دلته هغه راشي دلته په غونډه کې د ما په خلاف د جهاد فتوا ورکوي هغې کار څه ده چې د ما په خلاف جهاد فتوا ورکوي هغه که دومره نوي ځان د پنجابي نه وګټي هغې کار څه ده چې دلته د ما خاورې ته راځي د ما په خلاف خبرې کوي دغه مداخله نه ده یو نېشنلیست یو کمونیست چې هغې هلته په پاکستان کې ځان ته بلډینګونه جوړ کړي دي د پښتون په نوم یې سرمایه جوړه کړې ده 80 کاله د پښتون په نوم هلته معاملې کړي دي 80 کاله هلته د پښتون په نوم سرمایه اخیستې ده ډاکټر محمد منصور هم بلډینګونه شته دي مبین صاحب محترم هغه هم نیلام کړي نصرت صاحب مایک د باندې نصرت صاحب زه د خبرې دلته وضاحت کو ته سوال کوه هغه نېشنلیست چې دوی پښتون ملتپال بولي هغه نېشنلیست هغه سیکولر هغه ملحد چې هغه په دې 40 کلونو کې د افغانانو دشمن پاتې شوی ده دغه زه نومونه نه اخلم نومونه اخیستو ته ضرورت نه وي خو تاسې ټول پیژنئ د کوزې پښتونخوا نېشنلیستان تاسې ټول پیژنئ دوی تاریخ تاسې وګورئ د روسانو په وخت کې دوی د افغانانو دشمنان وو د روسانو ملګري وو موږ څه نه ویل موږ ویل چې راځه خیر ده دوی راتلل د روسانو د کمونیستانو په څنګ کې ولاړ وو د افغانانو په ضد 100 کاله کېږي د افغانانو په ضد د امریکایانو او د امریکایي ګوډاګیانو په څنګ کې ولاړ دي دی د کوزې پښتونخوا نه راځي خوست ته راځي کابل ته راځي پکتیکا لوګر ته راځي دلته یو غونډه کې دی درېږي او د ما په خلاف فتوا ورکوي طالبانو سره جهاد فرض ده احمقه ظالمه ته لاړ شه خپل ځان وګټه خپل کور دې وګټه ته خپله ژبه وګټه خپل ناموس وګټه ته زما په خلاف د جهاد فتوا ورکوي ته چې کاره یې څوک یې بیا چې یو هلته یو عالم راپورته شي زما د جهاد دفاع وکوي زما خاورې ته هم نه ده راغلی دلته ما غونډه هم نه ده ورته جوړه کړې دلته مې ستا په څېر امتیازات هم نه دي ورکړي دلته مې ستا په څېر په سټیج هم نه ده درولی چې ستا په خلاف فتوا ورکړي ته خې راولې دلته یې په سټیج ودروي زما په خلاف فتوا ورکوي ما خو دا کار هم نه ده کړی چې هغه مې راوستی ده دلته مې په دې خاوره کې په سټیج درولی ده او ستا په خلاف فتوا ورکړې ده دا کار مې هم نه ده کړی ته دا کار هم کوي ستا کار مداخله نه ده هغه مداخله ده عجیبه منطق عجیبه استدلال خو رهبریت یې په لاس کې نور خو دې ته حاجت نشته چې رایه ولې
مطلب مې دا د محترمه نور دغه موضوع کې اطرافي او دغه غیر منطقي بحث بخوان ونه کوي. تا ته ما په لنډو در خلاص کړه که چېرته د پاکستان یو پاکستانی مداخله په دې خاوره کې ناجایزه وي، ناروا وي، اخلاقي جرم وي، باید بیا هغه مداخله وغندو. هغه مداخله ده، هغه باید په دې خوله سوک ورکړل شي چې ته چې کارای موږ خو ځان له هغوی سره نشنلیستانو سره موږ یو ځان صبر وکړه. د نشنلیستانو لپاره په ټول اروپا کې ښځه او نر راووتلی. لږ صبر وکړه. 1500 ټانګونه د ناټو قماندان د کابل ګوډاګۍ ادارې ته اوس ورکوي. دا مداخله نه ده. د امریکا وزیر خارجه راځي، 2 رئیس جمهوران ټاکي. دا مداخله نه ده. اساسي خبره دا ده مبین صاحب، اساسي خبره دا ده چې دلته د کابل ادارې مربوطو رسنیو دغه مبلغینو، دا تبلیغاتګرو، دا یو څو معاشخورو چې دوی ته معاش د افغانانو د ذهنیتونو د تباه کولو، د بربادولو لپاره دوی ته معاش ورکول کیږي. دوی یو داسې ذهنیت جوړ کړی ده. یو سیکولر، یو نېشنلیست راځي د ما په خاوره کې په سټیج درېږي، د ما په خلاف فتوا ورکوي چې طالب سره جهاد فرض ده. د امریکایانو وژل ناروا دي، د کابل ادارې وژل ناروا دي. هغه مداخله نه ده. او ته بیا هلته یو پاکستانی عالم لګیا ده، هغه د ما د جهاد دفاع کوي، هغه مداخله ده. او ما او دا چې وایي چې ما د انتقام اخیسته ده، هغه په ده پورې اړه لري. هغه زما کار نه ده. هغه نه زما ویان ده، نه زما قمندان ده، نه زما رهبر ده، نه زما سره کار شته. او یو دیني عالم ده، مسلمان ده، د مسلمان په مسلمانۍ کې را سره شریک ده او په علم کې را سره شریک ده. دغه د منځ کې شرکت ده. ځکه د یو نېشنلیست، د یو سیکولر سره په نېشنلیزم کې شریک یې. زه ولې د یو مسلمان سره په مسلمانۍ کې شریک نه یم؟ زه ولې د یو عالم سره په دین کې شریک نه یم؟ ته په سیکولریزم کې ورسره شریک یې، ته په الحاد کې ورسره شریک یې، ته په ګمراه کوونکي نېشنلیزم کې ورسره شریک یې. زه د په اسلام کې ورسره شریک نه یم، زه د په علم او په دین کې ورسره شریک نه یم. ورسره شریک یم، فخر پرې کوم، زما مسلمان ده، زما ورور ده. قاری صاحب محترم، ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړو، ډېر سوالونه مو جواب کړل. دا چې دوی دا خبرې کوي دغه د 52 هیوادونو مداخله پر غاښونو مثلث صلیبیان راغلي، دا مداخله نه ده. کابل کې ګوډاګۍ اداره کې نورې دا مداخله نه ده. بې له دې چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې خوا کې 15,000 زندانیان خوسي کېږي د طالبانو، دا مداخله نه ده. د مونږ په کور شنسترګې امریکان راځي، دا مداخله نه ده. په مسلسل ډول ګورئ، په مسلسل ډول ګورئ. دا د کابل اداره د هغې ورځې نه چې کرزی په بون کې د موقتې ادارې مشر وټاکل شو تر نن تاریخه پورې تاسې وګورئ. د دې ادارې یو کار مستقلانه تاسې ما ته وښایئ په ټولو کارونو کې. ما ته وښایئ په چیلنج زه تا ته وایم، په دې هېواد کې که چېرته یو والي، دوی د یوه ولایت والي که چېرته دوی د امریکایانو د خوښې نه بغیر مقررولی شي، ماته دې ووایي. قاری صاحب د یوه ولایت امنیه قمندان د امریکایانو د خوښې نه بغیر نشي مقرر تر اوسه پورې، تر نن ورځې پورې. قاری صاحب تا تر اوسه اورېدلی د کوم هېواد برجسته جنرال یا نظامي قدر دی په یو هېواد کې چک وچلي؟ په ترکیه کې چک خو پېژنې، هغه شی دی چې له ډیرانونو نه کباړ هډوکي وچه ډوډۍ ټولوي. نو بیا چې کله دوی چړایي ته سي، یا والله ته خبرې لاړه نصرت افغان راسه کنه چې کله حقیقت ته راغلو چک مې راواخیسته ته لاړې. نو ته په ترکیه کې چک چلوي، ته د یو نظام په یو نظام کې ته یو جنرال وې، ته لایف کې چغې وې چې ما دومره طالبان وژلي. د طالبانو د وژلو میډال داسو چې سکاټ میلر ته په سینه میډالونه ټمبول کېږي او ته ترکیه کې چک نقلولی. د ایرانونو هډوکي او کبال ټولې بیا په چړایي کې چې کله چک برابر سي حال دی، بیا د ویلو نه ده. وا دې اورېده دلته راځي مبین صاحب په د هېواد په داخل کې، د هېواد په داخل کې د چړایي مبین صاحب په دې هېواد کې ګورئ، تاسې وګورئ، ټول وګورئ، په دې 13 کلونو کې وګورئ. په طالب پسې بد رد ویل، طالب پسې تبلیغات کول، دا یو کاروبار ګرځېدلی د خلکو. خو دغه کاروبار اوس کوټه شوی هم ده، اوس دا کاروبار له کاره لوېدلی ده. دا د دې خلکو کاروبار او یو پیشه ګرځېدلې ده. په طالب پسې تبلیغات په دې خاطر کول چې په اروپا او امریکا کې د ځان دپاره کیس جوړ کړي او د ځان دپاره ویزه واخلي، پناه واخلي. تاسې هغه نجیب ننګیال ولیدو، مجید قرار مو ولیدو، دا نور تاسې یو پسې ګورئ. دا خلک په طالب پسې په دې خاطر بدرد وایي چې هلته پناه واخلي، د اروپا او د امریکا لوکس ژوند ته ځان ورسوي. د دوی یوازینی هدف دا ده، بل هدف نه لري. دوی نه عقیده لري، نه کوم فکر لري، نه د طالب سره دښمني په دې خاطر ده. دا نن چې دلته دغه کوم ډالري معاش دلته موږ سره خو دومره شته نه، خدای دې رحم وکړي څه وکړو چې دوی دې خلکو ته تنخواه مقرره کړو.
کني دغه ډالري معاش چې دوی ته زه مقرر کم کنه ته به وګورئ دی به سبا بیا زما په ګټه لایف راځي او زما لپاره به مبارزه کوي تاسو په دې مطمئن شئ دا خلک چې دي دا نه کوم فکر لري نه کوم عقیده لري نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تعس عبد الدینار وعبد الدرهم تعس وانتكس واذا شيك فلن تقش پیغمبر اسلام فرمایي چې د دینار او د درهم بنده د هلاک شي ان شاء ان اعطي رضي وان حدیث اصل فاز چې درهم او دینار ورکوي د خوشاله ده کنه ورکوي د خفه ده د کابل اداري ټول ګوډاګیان تاسو وګورئ که چېرته ډالري معاش وو هیڅ مشکل نشته که ډالري معاش او وظیفه شو بیا نو غوغا جوړه کی بیا نو په دولت کې فساد هم پیدا شي او د دولت مخالف هم شي خبر هم پسې کوي دا په عموم کې داسې دي دا د دینار او درهم بندگان دي هغه وخت کې دینار او درهم اوس دولار ده دا عبد الدولار واليورو دي یورو او د دولار بندگان دي دوی ته یورو او دولار ورکوي دا بستا دي د څه به کوي پوین کوي تاسو وګورئ دغه خیاطان چې په د فیسبوکونو کې خیاطي کوي تاسو خدای تاسو د کابل اداري اوسنۍ حالت وګورئ چې په څومره ټیټ حالت کې ده هم په امنیتي لحاظ هم په اقتصادي لحاظ هم د اداري فساد قاری صاحب आवाज مو نشته جنرال صاحب قاری صاحب आवाज بند شو کاټن شو کا انجینر ابراهیمی سلام علیکم قاری صاحب السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و شما جنرال صاحب محترم معزز و به جناب انجینیر صاحب محترم و حافظ صاحب سعید خوستی سلام و عرض ادب احترام دارمشان قدرمان و علیکم السلام و رحمت الله وبرکاته جناب حافظ صاحب یکی خو نظر بسیار کوتاه و مختصر دارم در رابطه با موضوع شما و این است که مردم افغانستان جوانای افغانستان دیگر مطمئن باشین که اینا بازی و فریب از مردم نشنالیستا و ای کسایی که با خون و با آبرو و با عزت مردم افغانستان بازی کردن فریب نمیخورن و هیچ کس در ملیشه سازی با اینا توافق نخواهد کرد اما یک شرطش این است که اون مردم آگاه باشن و ای درد دیده باشن در افغانستان بغیر از چرسی و بنگی و قمارباز و پدرآزار و مادرآزار و پاچه بلند که اینا شاید با اینا در ملیشه سازی همکاری بکنند با اینا. دوم سوال دارم از شما حافظ صاحب که نماینده سیاسی امارت اسلامی افغانستان در رابطه با ملیشه سازی در مذاکرات امضای توافقنامه با نماینده خاص آمریکا که بادار اینا هستند در دوحه یادآور شده بودید یا خیر؟ و دوم این که شما البته شما طالب ها و امارت اسلامی چقدر با صلح بین الافغانی در دوحه مطمئن هستین و نتیجه از این مثبت میبینین آیا نتیجه مثبت خواهد داد به مردم افغانستان یا خیر؟ تشکر. جنرال صاحب ناک دی بند قاری صاحب محترم د منګه غاک لري د غرور انجینر ابراهیمی سوال مکاشست وینا قاری سعید خوستای صاحب قاری صاحب قاطع شو افغان مهرباني وکړه سوال تمراش. السلام علیکم محترم جنرال صاحب مبین او انجینر صاحب محترم او قاری صاحب محترم عبد الله ګډونوالو ټولو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وایم الله دې وکړي جوړ او روغ او خوشحاله به یاست. الله مقدر وکړه. بعد السلام اخو محترم مبین صاحب د تاسو د موضوع په اړوند باندې به یو لنډ نظر وایم. هغه داسې په افغانستان کې چې هغو طاقتونو تقریبا چې له ټولې دنیا راغلي 40 مملکته هغو مجهز عسكر امریکایان او پولنډیان او استرالویان یو چنداني نتیجه ورنکړه. په دغه ملیشو به ان شاء الله د افغانستان خلکو ته د دوی لپاره کومه نتیجه مثبته نه وي. دا عین د دوی ماتې د سدي دغه ملیشه جوړوي او دغه ان شاء الله اخیری شی بيدي بس په خلک وایي چې دریاب په ولوي یا غرقي زکتم لاس اچي نو دوی دریاب